د سپېڅلي خدای تعالی په نامه سلام وخت مو په خیر. زه یوسف خان لالی یم. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه امریکایي سیال ډانالډ ټرمپ په الاسکا کې سره لیدلې دي. دا لیدنه چې د اوکراین د جګړې پای ته رسېدو په اړه و د نړۍ د دوو خورا پیاوړو مشرانو ترمنځ تاریخي غونډې په توګه بیان شوې. پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز معارض صاحب. معارض صاحب سره مشې وخت بخیر، خپرونې ته درته ښه راغلاست وایم. معارض صاحب، ټرمپ او پوتین سره کتلي دي. ټرمپ په بار د ځمکې د تبادلې یادونه کړې ده. دغه د ځمکې تبادلې یعنې څه؟ مننه. د سلام په وړاندې کولو سره باید ووایم ګورئ دا د دوه زبرځواکو هېوادو مشران نو هغه ناسته ده چې دوی سره حضوري ګوري. یعنې دلته په نن سبا په دنیا کې ډېره مدرنه ټکنالوژي ده، کولی شي تلیفوني خبرې وکړي، د زوم له لارې په هر ډول ولې دا ضرورت کې دوی سره وګوري. دا چې مطبوعاتو ته دوی وایي چې مثلا که پوتین ونه منله او سوړ برخورد یې وکړ که زه بیا غونډې نه وځم، پوتین ویلې چې زه ورې ګورم بیا تصمیم نیسم، او دا ظاهري خبرې دي. یا دا چې مثلا ګوره دا هېڅ اجنډا مطبوعات ته راونوتله چې څه خبره وه. مانم خلک منتظر سیاسون دي چې دنیا په عقلمندۍ نوي تغییرات، تبادلات، تحولات یو عمل چې ویني بیا فکر کوي چې دا څه خبره وه. یعنې مطلب د ما دا ده چې اجنډا مخکې جوړه سوې ده، په دې باندې څو کاله کار سوی ده، دقیق سره ډېر قوي خلک ناست دي، پروګرام جوړ سوی. دغه شی چې دوی وایي له دې نه دا خبرې پورته دي. د اوکراین مسله، اوکراین جګړه کاملا کنټرول ده، د دواړو پکې ګټه ده، دوی مخې ته زیاده معلومه ده، حل کول یې ډېر اسانه دي. خاوره د تقسیموي هغه قسمت سیمه چې پوتین نیولې ده وایي دا که ما ده، او امریکا وایي چې بعضې یورانیم او بعضې قراردادونه چې ما کوي دا ما ته راکوه. یا به ټوله وخت د روسیه یا به یو څه پاتې کړي هغه ورکوي اتحادیې اروپا ته، اتحادیې اروپا ته وایي تاسې ورسئ اوس آباد کوئ. درست. اوکراین به د ناټو غړی شي معارض صاحب له دغه هوکړې سره؟ نه، د ناټو مسله جدا ده، خو اتحادیې اروپا ته شاید لاړ شي. د اوکراین ډېره خاوره کله چې روسیه واخلي په تفاهم کې بیا نیمه نورې شاید د اتحادیې اروپا سره یوځای شي. اما خبره دې که دغه ناسته چې وه دا د خاورې میانه مسایل پکې مخکې مطرح سوي دي، هغه تقسیمات معلوم دي. یا مثلا د ایران د لاس اخیستل د روسیې په کوم شرایطو او څاک ورکول کېږي، دا مسایل هم حل سوي تقریبا. دوی منځ کې حل دي. د چین وایي چې هغه تایوان سره یا د اذربایجان او افغانستان جنګونه په راتلونکي شروع کېږي. دا ټول ډیزاین جوړ سوي. دوی خبره بل شی، دوی چې هلته کښېني د دنیا راتلونکي نظم دپاره، د دنیا د سترو ویش دپاره. پخوا ګورې دغه درې کسه چرچل او روزولټ او ستالین مثلا په سفارت روسیه په 1919 کال په ایران کې کېناسته د روسیې سفارت کې. بیا وخت پاسته د نړیوالې جګړې نه وروسته 2 مهینه په کریمیا کې سره پروتوکول لاسلیک کړ، دنیا خپل منځ تقسیمه کړه. اوس هغه درې له منځه تللي دي او دوه ناستې، دوه سره دا خبرې کوي. نظم جدا خبرې پخوا هم کوي. د اسفالي له سول نه 1499 کال بیا په 18 کې یو پروګرام جوړ شه دغه د یهودانو چې مثلا فري میسن جوړ کړ. همداسې مثلا انقلاب صنعتي دی 1890 کال د فرانسې یو تغییرات راوسته د لوی 14 او 16 په وخت کې پروګرام روان ده. اوس ضرورت د دې سره دوی به سره په پټه وګوري و نه ته مقصد وایي چې یس نو هغه باندې بیا دا مطبوعات ته داسې وکړو داسې به وکړو. جدا خبرې دي. موږ ته یو پیغام خلکو ته ورکوي درېیمه نړۍ ته چې مشران غټران هر څه کولی شي، نه هم دښمني هم دوستي. هغه د پوتین باندې اتهاماتو چې ته به سفر نه شې کولی او جنایت جنګي دې کړي او دا دې کړي، معلومات د کینه څخه خپل برات واخیسته. درېیمه نړۍ ته وښوده که تاسو تلفات ورکوئ، درست، که تاسو ځان وزنئ، خپلو ګټو پر بنیاد یې وکړئ، که نه هېڅ شی نه یې. درست. معارض صاحب فکر نه کوئ چې کله چې د امریکا، یوکراین او همدارنګه روسیې ترمنځ یوه هوکړه ترسره کیږي، دلته ټوله ګټه او فایده د روسیې لوري ته، ځکه چې اوکراین به نه د ناټو غړی شي او اوکراین به خپله ځمکه هم له لاسه ورکړي او روسیه به ځمکه لاسته راوړي او بیا به هم جګړه په همدغه شکل باندې ختم شي. خامخا دا جنګ چې اوکراین او روسیه کوي، روسیه څه دا دوره مصرف باوجود چې جنګ کې ګټه ده،
جنگ جګړه د دوی په ګټه شروع کیږي، دوام هم د ګټې پر بنیاد وي، چې ختمېدل هم د دوی د ګټې پر بنیاد وي. که ختمېدل د دوی په ګټې پر بنیاد وي بیا دوام ورکوي. باندې په ټوله کې همدا برنامه شته. دا خو روسیې او غرب امریکا څخه مداخله په روسیه باندې وکړي دې لپاره چې هلته د خاورې میانه کې ورته ویلي دلته ماته مشکلات نه جوړوي. یا د ایران مسله، دوی خو د خپلو ګټو په تقسیماتو سره حملې کوي. یعنې ایران معامله شوی دی په دغه لیتکاته کې د ټرامپ او پوتین ترمنځ. بالکل بالکل د ایران مسله. او بیا هم جګړه راتلونکې ده مارد صاحب؟ بله څنګه؟ بیا هم جګړه راتلونکې ده، بیا به هم امریکا او اسرائیل پر ایران باندې برید وکړي. ایران په دې خبر ده، دقیقاً ورته ویل شوي دي چې دا حمله کوي ځکه پوزیشکان همدې لپاره پاکستان ته هم لاړل، ځکه ځینې برنامې له پاکستان دوی سره چې کوم افراطي ډله ننوځي ایران ته، هلته کوم بېثباتي جوړ نه کړي. و هغه ته یې وویل چې دغه ګټو تاوان د موږ تاسې هم ځکه په جنګ کې د جنګ مالکین چې ګټه کوي، دغه نور ټیټ کسان چې جنګ کوي دوی بیا خپلې ګټې که هوښیارې پکې پیدا کولی شي، که نه بیا مفته په وړیا طور خدمت نه کوي. دا پاکستان جوړېدل د پنجابیانو ښه ژوند کولو معیشت، خو د غلامي څه کوي ځان هم یو څه کوي. هغه یې پوه کړه چې بیا زه دا کوم پروګرام چې که جنګ راځي د رژیم د ایران په هر صورت منظم دا تغییروي. دا چې دوی څالې ځلې کې څه کوي او څه تغییرات راولي په کوم جهت باندې دا بیا بل بحث ده. دا کار کېدونکی ده. همدغه مثلا په الاسکا کې یاد صاحب دغه یو مسله بله بخښنه غواړم. درست، مهرباني. د الاسکا کې ولې ناسته کېږي معمولا؟ یو خو دا تقریبا په الاسکا د روسیې د امپراتورۍ برخه وه چې په 1880 کال کې دا یې په 2.2 میلیونه په امریکا خرڅه کړله. دلته ډېر نفوس ډېر کم ده. پوتین چون سفرونه نورو هېوادونو نشي کولی له حریم د نورو هېوادونو، ځکه دا ځای ورته انتخاب کړو خوښه کړه چې اسانه راسي. دوی په منځ کې یو تنګه ده په نوم د برینګ، هغه نو 80 کیلومتره ده، سرحد هم نږدې ده. بل د امنیتي لحاظه دا چې مال نفوس کم ده، خلک آزاد کوی چې دوی په ناسته وهغه وکړي. بل دا خلک هم تقریبا په روسي او په انګلیسي دواړو ژبو باندې پوهېږي، آرام خلک هم دي. دا سایبریایي خلک او داسې خلک ژوند هلته کوي. نو د دې له وجې نه دوی دا ځای هلته غوره وبوله. که نه یې ویل شوي ول چې راځئ اروپا کې وګورو. پوتین هم پیشنهاد کړی چې نه په اماراتو متحده او سعودي کې ګورو. دا ګنګوسې سره ډېرې وې، خو ډېره زیاته برخه همدا وه چې دوی سره په امن ځای کې په ډېر کم په خبرو کې ورته تقریبا نیم ساعت نه زیات نه درېږدل. نور بیا دوی خپله ناسته خوراک او دا هغه باندې وخت نیول بیا جدا مسله ده. یعنې خلاصه خبره ټوله که ماجندا مخکې جوړه وه، له دوی له واک نه هم پورته سترو کورنیو د یهودو ورته وایي کړه چې ورته وایي دا فریمیسن ورته وایي چې څوک دوی برنامه هر څه جوړي بیا په دوی باندې په هغه هېوادونه چې زبرځواک کړي دي په هغوی باندې بیا دا پلې کوي ساسلار سره تفاهم وکوي. دوه بلاکه جوړېږي. برخلیک د اروپا دلته ډېر مهم ده چې څه به کېږي. د عربي هېوادو ځکه د انرژي د فایده ده ګټې دي. همدا د اسرائیل پراخولو د دوی لویه اجنډا ده. دغسې په قفقاز او په جورجیا او په دې ځای کې پخواني یهودان چې له دې تللي وو یا بیرته راغلي دي، دا خو تملوت جدا ده او یهودان حریري جدا دي. دا سره راټولول لوی بحث دلته ده. برخلیک د سعودي او عربي دا څنګه کوي، د ایران څنګه کوي، دا د اوکراین او دا نورې جګړې کنټرول دی. هغه دوی اسانه کوي. زیلینسکي کم مثلا وروستۍ خبره که روسیه وغواړي جګړه هم یا زیلینسکي له منځه یوسي په یو ساعت کې له قصر ودانۍ سره له منځه بیایي. بیا ول نه بیایي. دلته خو دوی ګټې دي، دوام یې ګټمن دي. دا ټول چین د مثلا پیږي روسیې ته اجنډا ورکړې ده څه وکړي. دا یې پیږي چې چین د روسیه سره چین له امریکا او روسیې سره بدماشي نشي کولی. که خام مواد یې بند کړله بیا یهودانو کمپنۍ ترې وړلې بیا دا ناکامېږي. بنا هم دا پټې مسلې دي. وروسته معلومېږي چې څه بس سره ده. دا اوس هم نه څو کالو کې معلوم چې د اسیا اهداف څه شي. په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم. کور مو آباد چې موږ ته مو وخت راکړ. په خیر اوسئ.